نن په تخت دی نو سبا په تخته دی څوک د خاورې ورو پورته کي تخت ورکي او کله کله د تاجدار خاورې په سر شي دا مه وایه د ځواني همیشه ده اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر صفاتح بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹاٹ سارا داد چہرے حسن ہمیشہ نہ دے چننت کولاو مخ پا موبائل باندے پا فیس بک باندے پا بازار کے او دا الکانو یو ڈل در پسیدہ خلق در تگوری دا چہرہ ہمیشہ دا سے خیستان ندا دا زوانی ہمیشہ ندا تجھے پہلے بچپن نے برسوں کے لایا جوانی نے پھر آکے مجنوں بنایا بڑھاپے نے پھر آکے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل سپایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے رہوں سب سے اعلیٰ یہ ڈنگ ہے تمہارا وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے کہ تخانی کہ نواب کہ قاضی گور صاحب دیوزی بیا واپس کل رازی ستڑے بپ قبر کی سملے کدی عمر شی زرکالا خود بمرے تور و خاور و لبزے ایس پتن لگی واپس شئی ختم کئی دا غفلتنا دا منز احتمام لازمی دے اے مسلمانانو دا پا معمولی خبر ہے چکم منز منگ نا پاتی کی گی تاستا پتا دا فی جناتی یتساءلون یہ ورز دا سی دا اہل جنت بتپوس کی عن المجرمین مجرمانونا ما سلککم فی سقر تاسو ولی جہنم تروان یہ دوی بورتا بجڑاشی دوی غجڑا قرآن بیانی دوی بورتا جاڑی لم نکو من المصلین منگ بمنز نکولو منگ بمنز احتمام نکولو کلا وی بیلماز انسان لقرض مور کوئی دے دا اللہ قرض نادا کئینو دا مخلوق بسادا وی دے دا مسلمانانو پا مخبرہ کی مخ خوئی دے دا پا وجہ باندی نورو مڑو تا تکلیف دے دے بیلماز انسان تا خینزیرم پناہ گواش طول مسلمانان موازن آواز کئی حی علی الصلاة حی علی الفلاح ستا اللہ تا آواز کئی من خدا کا چرگ آوازم ناورو کنا وی دا چرگ آواز کئی کنا چرگ ککڑو آواز نکئی خواہ وورئی فقہا و محدثین لکلی دی وی چرگ آواز کئی قومو اچت شئی چرگ آواز کئی اے غافل مسلمانانو قومو اچت شئی ایوہ الغافلون دے غفلت کے کامیابی نشتا اللہ وی زما بندہ دے پاسی شیطان وی زما تابدار دے دے چکل اچت نشی کنا دا کم بختا شیطان خوشحال کی و رب العالمین ناراض کی کنا کہ رب العالمین پورز حشر باندے مور لا اختیار ورکی مور لا چی مورے تالا میں اختیار در کو دے خپل بچی پا بارا کے دے جنت و جہنم فیصلہو کا نو دا مور با دے جنت فیصلہ کئی ہو کنا دے جہنم فیصلہ ہو کئی مور با دے جنت فیصلہ کئی نو رب العالمین دخپل بندسد او یاو میاندونم زیادہ مینا کئی خسر اب منگ خپل اللہ خپکڑے نن کا منگ خپل اللہ تا خپل اللہ تا متوجی شو دا اللہ پذات میرے قسمی دا موجودہ حالات دا کم تکلیفنا دا کم معاشی بحران چی پا منگ باندے پروت دے دا با اللہ تعالی
د عزت خزانه چا سره دي؟ جواب راکړئ چا سره دي؟ د ځمکې او د اسمانونو د خزانو مالک څوک دی؟ د دې ټول کائنات بادشاہ واکدار او اختیارمن څوک دی؟ من خپل الله خفه کړی. عن عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنه لقیت رسول الله فقلت یا رسول الله، وی زما ملاقات شو د الله د نبی سره، ما ویل یا رسول الله من نجات، نجات څه کې دی؟ وی د الله نبی فرمای و ابکی علی خطیئتک، په خپلو ګناهونو باندې جړاګانې کوه. منگ لا جڑا نرازی کلچ منگا جڑاگانی شروع کڑی کنا. جب دل میں خدا نہیں تو سجدے میں کس کی تلاش ہے؟ جب میں سرب سجود ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم تجھے کیا ملے گا نماز میں. ننچی دا مور جاڑی کنا دا اللہ دا رحم فیصلی نرازی خواہ. دا پلار چې د پردي دکان مخې ته ناست دی او غمجن دی، ولې ناست دی؟ بچے موبایل کې مصروفه دی، دوستانو سره مصروفه دی، نو هغه سره ټیم نشته چې دی مشر سپینګیري سره کینی او دنه یو څو پوښتنې وکړي او دی مشغول کی، نو دی غمجن دی. دا مور ابۍ غریبه پریشانه ده. کم بچی ته ووایم چې دوایانې مې ختمې شوي دي، ماله زما دوایانې راوړه، هغه غریبه غمجنه ده، سوچ کې ده. کم بچی ته ووایم هسې نه ښځه خبر شي، بیا ښځه هغه بچی ته لګیا ده، موږ په دې خپلو غوږونو باندې اورو، هغه ښځه لګیا ده. څوک یادوي خبرې؟ هغه مور یادوي چې دا بچی په دومره تکلیفونو باندې، دومره سختو باندې، دومره دردونو باندې رالوی که او هغه بچی رالوی که زلمی شو واده ورله وکړه. نن دا کمبخته او دا بدبخته دغې زوی ته وایي که نه چې زما ستا د دې مور سره وخت نه تېرېږي. دی ورته څه وایي؟ دی ورته په جواب کې وایي لږ غونتې عمر به یې بوډۍ شوې ده، بس مازغې کار نه کوي، ګزاره ورسره کوه. هغه شپې را یادې که چې کټ کې به دې ورته ګندګي کوله، څومره تکلیفونو باندې ته رالوی کړې.